السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې جوړ روغ او خوشحاله به یاستئ او د صحت په جامو کې به پټ یاستئ. ګرانو ملګرو، زموږ د نن ورځې موضوع ده چې څرنګه رښتینې مینه وپېژنو. د امام علی رضی الله تعالی عنه په خدمت کې یوه میرمن حاضره شوه او په چیغو چیغو یې عرض وکړ چې یا علی رضی الله تعالی عنه، ما په خپل ژوند کې ډېرې زیاتې دوکې خوړلې دي. انسان په ظاهر کې یو څه او په باطن کې بل څه وي. ما همیشه د نورو ښه غوښتې او د هیچا بد مې نه دي غوښتې. ما په هر چا اعتبار کړی، مګر د دې په بدله کې همیشه زه نقصاني شوی یم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې ای ښځې، په یاد وساته له یو چا سره چې ښه وکړې نو د هغه له شره ځان وساته، او له انسان سره د نیکي کولو بدله له انسانه نه بلکې د انسان له خالق څخه وغواړه. هغې ښځې ورته وویل چې یا علی رضی الله تعالی عنه، زما یو سوال ده. علی رضی الله تعالی عنه وویل تر نن ورځې زما له دره څوک خالي لاس نه دی تللی، نو ووایه چې څه سوال دی ده. هغې ښځې ترې وپوښتل چې یا علی رضی الله تعالی عنه، کومه داسې وظیفه یا عمل نشته په کوم چې موږ تر وخت مخته وپېژنو چې آیا مقابل شخص له ما سره دوکه خو نه کوي او آیا هغه له ما سره رښتینې مینه لري؟ نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې د الله تعالی په علم کې د هیڅ شي کمی نشته. که ته دا کتل غواړې چې یو څوک تا سره څومره مینه لري، نو ته 3 وارې یا ودودو یا حکیمو یا کریمو یا رحمان ووایه او د هغه کس مخ ته وګوره. که د هغه مخ له ډاره ډک یا عجیبه درته معلومېده، نو پوه شه چې هغه په راتلونکي کې له تاسو سره دوکه کوونکی دی او سخت تکلیف به ترې ووینئ. او که د هغه چهره مطمئنه معلومېده، نو پوه شه چې هغه له تاسو سره مینه خو نه لري، خو تاسو ته له هغه څخه کومه خطره نشته. او که هغه انسان تاسو ته وخندل، نو پوه شه چې هغه له تاسو سره رښتینې مینه لري او هیڅ کله تاسو سره دوکه نشي کولی. ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او د لا نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.